آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی بیا چې اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي وپوهیږئ چې الله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي مونږ نښانې تاسې ته څرګندې روښانه درښودلې دي ښایي چې تاسې له پوهې نه کار واخلئ له نارینهو او ښځو نه چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله ته یې حسنه پور ورکړی دی هغوی ته به په باوري ډول څو برابره زیات ورکړ شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی او کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی دی هغوی د خپل پروردګار په نزد صدیقان یعنی رښتینی کسان او د حق شاهدان دي د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي خو وپوهیږئ چې د دنیا دغه ژوند د دې پرته بل څه نه دی چې یوه لوبه او ساعتیري او ظاهر زیب او سینګار او ستاسې په خپلو منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدلو هڅه کول دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره د را پیدا کېدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول بیا همغه کښت پخیږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو لپاره د دنیا ژوند د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی اوس غلی یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی دغسې کول د الله لپاره ډیر اسانه کار دی دا هر څه د دې لپاره دي تر څو چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشي او څه چې الله تاسې ته درکړي پر هغه د تکبر کولو دپاره خوشحاله نشي الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړیږي هغه کسان چې په خپله بخیلي کوي او نور بخیلي کولو ته هڅوي اوس که څوک مخ اړوي نو الله بې نیازه او ستایل شوی دی